الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول استفتاء د اجاریه زکات پر موجر دی که پر مستاجر دی. طالبانو بس صح کول دادی الابتدا بتوفیق الله تعالی دا زموږ اتلسمه مرحله ده د زکات چې پر چا دی هغه یوازې پر مستاجر. ځکه طالبانو هغه دی د امځکه ټول په اجاره که په غنمو یې اخیستی و خو ټول پر دی دی که په غنمو په روپو اخیستی وه او که په روپو په اجاره نه و اخیستی په غنمو یې اخیستی وه نو هغه خو د دغه غنمو نیمه نه شرطوي داسې نه دی لکه کښتګري. نو ځکه راولاړ که څو هغه پر چا خیر دا د اجارې دی خو ټول پر مستاجر دی ورکړي د ګردو نه بس دا صحیح دي. خو پر دې باندې بیا بله انشاءالله بله مرحله وایي. اوس موږ بله مرحله په قصد کې ده. د باوري پر حاصلاتو عشر دی که نصف عشر دی. اول استفتاء دغه الفاظ د کوي بیا درته وایم. که په اوبو بیا دی هر شی د باران په اوبو یا د ولی په اوبو یا د کاریز په اوبو په دې کې عشر دی. او که چی راولاړېږي هغه په ماشین باندې اوبېږي په دې کې نصف عشر شلمه ده. شمسیانې څنګه دي دا یو په دا خبره واوري بارګوندي خدای په دې الفاظو مو سر خلاص شي. که شمسیانې پرکښې ده که ماشین پرکښې ده په دې کې نصف عشر دی. یوه ښه توجیه طالبانو د خوندوره توجیه که پر دې مختار سر خلاص کړي په 55 صفحه دوم جلد چپه لاس کې د یو قاعده وایي د یو جزئیات وایي د جزئیات چې دا قاعده راوځي وایي که یو سړي تر ولیې لاندې مځکه وه تر ولیې لاندې مځکه وه لیکن خو په دغه واله کې د وار د اوبه نه درلودې د دغه ولیې سه یې اوبه په پیسو رانیولې وه دغه چاته هغه پیسې پر ولاړلې و دې مځکې ته پر دغه کې هم څوک دی پر د نصف عشر دی. حتی که پر دا واله باندې ماشین کښې شوی هغه یې راولاړ که څوک یې دا په اوبه کلم په دې کې نصف عشر دی. خو مکتب دغه قدر و طالبانو دا بیا چې دا خبره راله اوس دې خبرې څه نو څه معلومه شوه خلاصه دا معلومه شوه که اوبه سړی د ولې سره د ورو د را روان کې واله تر دغه ځایه خو په ډېر مصرف را رسېږي هغه مصرف مه یادوه. هغه مصرف څوک دی مصرف مه یادوه. هغه نه دی حساب نه دی حساب نه دی حساب چې اوبه مځکې ته راورسېد د مځکې و بغل ته باره که یوه کالداره پر ولاړه شي لام عشر و چاته بیایي نصف عشر ته بیایي. دا ځای که څه چې ورته پام شو ونې خدای په دې خبره مو سر خلاص شي. څه معنی اوس دلته اوبه خو په دا مځکه کې یې څا کښلی دي هغه را اوبه دا دي تیارې دي د اوبو پر راتګ چې هغه یې راولاړ شو پر واله پر شی د اوبه سره پر دې اوبه نه دي صرف چې اوبه پر دې مځکه لګوي پیسې دي هغه په واسطه د ماشین دي نو بالکل په دې کې نصف عشر دی. یا پلا خو د ټکټر و دغه د ماشین و د وش فرق نشته. وش هم طالبانو د وش قیامت دلته د ماشین قیامت دی او دغه رقم وش ډوډۍ دغه خوراک غواړي دلته بیا د چا دي د مبلین و تیل دا خو مسله نشته. بل بیا شمسي که ته وایي شمسي خو باره بیا شی لا نه خوري خو دغه صفر پتا ده نو موږ ورته وایي چې داسې ماشین که ته راوې هغه د ګورې زما خبرو ته غوږ نیسئ چې هغه دغه تیل ډېر کم خوري او داسې ماشین راوې چې ډېر تیل خوري فرق یې شته یا نفس دغه ته وایي چې اوبه راورسېږي 12 روپۍ پر ځي. نو شمسي خو واده ورشته رانیسي په 15 لکه رانیسي یا په 10 لکه رانیسي یا په 11 لکه رانیسي یا په 12 لکه رانیسي یا په 14 لکه. مثال په خارج کې زه درته وایم ماوش هغه راولاړ که راوي هغه مې رانیوي ستا څنګه رانیوي خو تا د ټول عمر دپاره بل سړي دا په غاړه واخیستې چې واښه یې ټول عمر زوره چو ټول عمر یې واښه پر ما دي ګرد عمر یې واښه پر ما دي خالي اوښ ته رانیسي واښه یې ټول عمر ته ولاړ ما په دغه اوښ اوبه راکښلې پر دې عشر دی که نصف عشر نو خوا دې تیل یې پر ما نشته. د هغه رقم که ما ماشین پر کښې شوي ټول تیل یو سړي په غاړه واخیسته چې تیلو مبلین ټول پر ما دي ته خپل ماشین راکړه
نو به راوشر دي که نصف برخه د شمسیانو سره فرق ونه د اخلاص ګورې دا خبرې چې دا سره ګډې نه کوي دا ډېر پام ورته وکړي. نو صحیح دا ده که شمسي پر پرته وي که ماشین پر پروت وي او که راولاړ چې په وښه خېږي پر هر تقدیر باندې دا اوبه څو خېږي هغه دغه څو دی نصف عشر دی. دوم جل رج مختار 55 صفحه او بدایي و صنایع دوم جل 102 صفحه او هندیه 114 جلد اول محمود الفتاوی 191 او تحفه الفقه 125 او فقه اسلامي واجر تو دوم جل 100 دغه 399 او بار رایک دوم جل 412 او فتاوی فریدیا دوم جل 490 او عثمانیات دوم جل 140 او کانیا هغه دریم جل 211. طالبانو یو دغه خبرې ته چې مکوې دا فکر یو مسله وای نه مسله نه د شخصي په دغه نامه خو هغه وخت تصور ته نه نو ته به دا وایي چې فکر خاصه د قرآن او د حدیث سره اختصار شوی ده. ما چې دا قدر د چار څو سر در سړستانه په خلاص خو تر پا پر دا فکر هم د دې جمله نه سره ته چې نه ترلانی کېږي نه د چې مسله راځي خو ما چې نو خلق غواړي خلق بل استبتاء دومه د اجارې له مرتول چې پر بیډو په بل کې که اکثره کال په باوري و بیا دی اکثره کال په باوري و او لږ په د باران په دغه د ولې په بو یا بلاکه سود څنګه دی البته به توفیق الله تعالی د تګر سرتونه داسې دي کچېری ډیر هغه په چاو بیا دی هغه په ماشینو بیا دی لږ په ولې و بیا دی دلته نسبه وشر دی که ډیر په ولې و بیا دی لږ په ماشینو بیا دی په دې کې عشر دی لسمه ده که راولاړ سو سم نیمه یو لا هم په دې کې نسبه عشر دی یعنی نیمه عمر په چاو بسو هغه په ولې نیمه عمر په ماشین هم څوک دی نسبه عشر. دا خو ما چې واوري هندیه جلد اول 114 او در مختار دوم جلد 55 صفحه فقه اسلامي واجل تو دریم جلد 393 صفحه محمود الفتاوا دوم جلد 215 صفحه او جواهر الفقه هغه دوم جلد 388 صفحه او امداد الفتاوا دوم جلد 88 صفحه بدایي و صنایع دوم جلد 115 بار رایک دوم جلد 414 او توفه الفقهاء 125 سلطانیه جلد اول هغه 115 درېمه ورته اعتبار دی او کا وخت اعتبار دی ورته اعتبار دی کا وخت صورت یاداري داخله پښتون درس کوي اکثر و نیمه کو مزدا کړ خدا غځای ته کوم پام یو مزکه ده چې پرس کا غنم په وکړه سو غنم په څو میاشتې رسیږي په اختیاته په شپږ میاشتې لیکن څلور میاشتې هغه وبسو د ولې په وبو لیکن خو جمع دی وبل لږ غواړي 2 وره په وبسو 2 میاشتې بیا نو کې ګرمي ده د برمې په وبو وبسو هغه 2 وره یا 3 وره په وبسو هغه نصف فرق نه لري نصف زائد 3 وره په وبسو په 2 اوس په دې کې عشر دی که نصف عشر کوارو ته وګورئ هغه د باوري له مساوي دي په مساوي کوم څه په یاد نصف عشر یا تر زیات په دې کې خو نصف عشر هغه د باوري تر زیات او که وخت وګور وخت به د چا پر زیات فدې په خلاصو هغه بیا د ولې پر زیات نو کم ته کته کېږي یا الفتا به توفیق الله تعالی د توار ته کته کېږي هغه میاشت نه کته کېږي دا مسله د زار وخت وایم هم دا مسله موږ واسول دارون ته اخر دوی دا بل رقم را ایستلیو درته شیخ الاسلام تر وخت اعتبار وکړو هغه موږ ته وویل موږ درځو به شیخ الاسلام تر ورکړی واغه در تاړولې او خو سریه ته سراتن دا توري چې وایي واسل فتاوی وایي په ډیر ښه خوند وایي او ډیر ښه خبره کوي طالبان یو دې خبره سره وکي بار 400 کې دا کتابونه پر یو خوای تاسو باور وکي دا بل خو به ښه خوند پرتی هغه دا شوی وای دې پر سایمه کیاسي دا چې نه دي چې دا میاشت اعتبار وکي شپه ته دا پر سایمه کیاسي چې هغه خپل په خوله ګرځي اکثره کال هغه په میاشت حساب دی په شپه حساب دی شپږ میاشتې و یو شپه خپل په خوله وګرځي دیم زکات پکښه که شپږ میاشتې و یو شپه خپل په خوله ونه ګرځي زکات نشته پکښه هغه نور وګرځي دی هغه ته ګوري لیکن د پسنه یو رقم دی هغه ټول مر یو رقم ډوډۍ خوري ځکه میاشتې اعتبار دلته خو د مځکې ناس یو رقم نسو په ټول مر یو رقم ډوډۍ نه خو په څلور میاشت کې 2 واره وخوره د بل پلای په 2 میاشت کې 3 واره وخوره نو چې یو رقم نشي نو څنګه څنګه پر کیاسه نو څنګه نو ګویا دا کیاس غلط دی نو چې کیاس غلط دی نو خود د پسله په میاشتې حساب دی د دې له په شای حساب دی په وارو
احسان الفتاوا څلورم جلد 310 طالبان دا ته زده کوي خو د شیخ الاسلام فتوا په دې کې ورسره دا ما درته ویلي وه چې هغه موږ په دې کې خبره ورته کړې دا بله څلورمه استفتام ووایاست پاره به نو خبره درته راشي په کښت کې زکات څنګه دی په کښت کې کښت دا دی چې په کښتګري یې وکړي چې اصول هر څو راووته د هغه اصول نیمه در کوم د هغه اصول ته چې پام وکړئ د دې د اجارې فرق شته جواب دغه الفتا به توفیق الله تعالی که د کښت معین د چې و چې 15 خرواره ستا دي نور زما دي دا خو ناجایز دی او که راولاکه سو یا داسې ورته لیکلي و چې د فلاني ځکې له زما دي بالابود سره شریکان یا ستا دي دا ناجایز دی ځکه په داسې صورت کې شرکت امکان لري چې بالا دې نه وکړي هغه 15 خرواره دې وکړي او یا دې هغه خاص ځای وکړي نور دې نه وکړي نو په داسې ځای کې چې فاسد سو بیا تګ اجري مثل ته کېږي تا ګوچاته کې اجري مثل ته چې مځکه یې په لاس ورکړې وه هر څونه چې دغه نمځکې ګرده شان د مځکې والا وه غره شان دغه و د بزګر وه نو مځکې اجري مثل ورکوي او که راولاکه سو ټول شان د مځکې والا وه دا سړی هماسې مزدور و نو بیا څوک دي ته چې پام ورته وکړي بیا ټول شان هغه بیا دغه د مځکې والا بیا دا سړی پر مزدور کېږي د اجري مثل ورکول کېږي دغه ځای ته پام وکړي د کښتګرۍ اقسام نور څه کوو دا زموږ په افغانستان کې چې بزګر ورته وایي ټول شان د مځکې والا دی دی هماسې خدمت کوي دا هم په بزګر کې دی دا هم په کښتګر کې دی په چا کې دی په کښتګر کې اوس په پام ورته وکړي په کښتګر کې طالبانو قانون څنګه دی یې نه کوي دغه کس چې ودا ځای ته پام شو په کښتګر کې قانون څنګه دی که تخم هغه د مځکې والا سو ټول زکات پر چا دی هغه پر مځکې والا دی که تخم د کښتګر سو زکات داري خپل پر حصہ دی داري و څوک داري خپل پر حصہ دی یاو پام وکړئ ګوندې خدای په دغه الفاظو کې مستر خلاصو نو به ډېر شي دا به مې کمونیست د ګورې دی بله طالبانو د اجارې له مم درته وویل چې هغه مبتابي کول دا دی چې پر ټول پر چارې پر مستاجر دی دا ګر د صفیه طالبانو دري مختار رجي مختار هغه باره 850 دوم جلد او دغه رقم منهاج السنن جلد اول دغه هغه دوم جلد 99 صفحه او محمود الفتاوا هغه دوم جلد 203 صفحه او دري منتقى جلد اول 300 صفحه او احسان الفتاوا څلورم جلد 314 صفحه او فتاوی فریدیه دریم جلد 499 صفحه والله سبحانه